امریکانو سره شوی تړون دا له ټرمپ سره تړون نه و. دا شوی تړون دا د طالبانو مجبوریت نه و. د افغانستان خاوره زموږ د دې خاورې واکمنان به موږ اوسېږو، نه د کابل د سفیر په لاس رالېږل شوی حکومت، نه د جان کیري په فرمایش باندې حکومت، او نه د پامپیو د نورو خارجي واکمنانو په لاس د افغانستان حکومت جوړول. دلته نه د خلکو په رایه حکومت راغی، نه د خلکو په رایه د خلکو شو. که تاسو د پارلمان وګورئ او د ریاست جمهوري ټول هغه انتخابات چې د امریکایي دیموکراسۍ په شتون کې شوي دي، د خلکو حکومت ده او نه د خلکو په رایه راغلی حکومت ده، بلکې دا یو تپل شوی حکومت و، دا یو مزدور او غلام حکومت و. نن به تاسو د مالیې وزیر ارغندیوال پریس کانفرنس اورېدلی وي. هغه رازونه چې ترېنه پرده پورته شوله، که چېرته ارغندیوال دروغ وایي، دلته څارندوالي قاضیان، محکمه او امنیتي ارګانونه ولې د دې خبرې وضاحت نه ورکوي؟ ولې هغه څوک چې په حکومت باندې صرف دومره نیوکه کوي چې دا حکومت غلام او مزدور ده، د تورو تنبو شاته لویږي، ولې ارغندیوال تر اوسه پورې ارتې تڼۍ ګرځي؟ ولې د دې خبرې سپیناوی نه کېږي چې د افغانستان ته راغلي د افغانانو په وینو پیسې د تروریزم او د نورو سلو نومونو په نامه راغلي پیسې دلته په تورو بکسونو کې د تورو څیرې لخوا بهرني ملکونو ته انتقالیږي. دغه په رسنیو کې جوړه شوې غوغا چې ګمنامه تیاري راځي او په افغانستان کې ناسته کوي، له ده جنه قیمتي توکي او ډالر بیرته انتقالیږي. زه د اردو په عسکرو باندې غږ کوم چې اوس دم سر نه خلاصېږي، کله به سر خلاصوي؟ بیا خو د تا مرګ او د لیوني سپي ترمنځ توپیر نشته که نه؟ ته اوس هم دې ته نه ګورې چې افغانستان نړیوال هوایي ډګر ته په تورو بکسونو کې ډالر انتقالیږي. د امریکا د سیګار راپور وایي، نړیوال وایي، سیاسي مبصرین وایي، تلویزیونونه تبصرې پې کوي، لام تا د غلامۍ ټوپک په اوږه باندې اچولی ده، لام ته دا جګړه خپله جګړه بولي، لام ته د دې جګړې د اور خوراک یې. تر کله پورې به تاسو پردی ټوپک نیولی وي او دا نان به پې باندې ساتئ؟ ولې د احساس نه راپارېږي؟ دوی د امریکا نوې اداره ډېره وهڅوله تر څو په افغانستان کې د اشغال دوام زیات کړي، نور امریکایي عسکر راشي او د افغانانو وینې تویې کړي. افغانان بې څوکه نه دي، بې سرنوشته نه دي او بې اتلان نه دي. په موږ د نورو خلکو ګمان مه کوئ. د کابل ګوډاګۍ ادارې تا ته به د 18 کاله معلوم شوي وي چې زمونږ اتلان او غازیان په غچ او انتقام اخیستلو کې د ټولې نړۍ تر ځواکونو غښتلي او په خپل ملت مین خلک دي. امریکایان، ناټو، اروپایي ټولنه د دې حق نه لري چې په افغانستان کې عسکر وساتي. که چېرته 3 میاشتې وروسته له افغانستان نړیوال ځواکونه نه وځي، نو بیا خو طالبان وایي موږ جګړې ته آماده یو، حاضر یو، لبیک وایو له خپل ملک نه د دفاع په خاطر باندې. بیا امریکایان په دې باندې پوهېږي چې د تړون ماتول د امریکایانو په زیان باندې ده. تړون که ماتېږي نو طالب بیا چا سره تړون نشي کولی. یا چانس امریکایانو ته ورکړه او چانس ته
موقع نه امریکایانو ښه استفاده وکړله له افغانستان نه په وتلو باندې. بیا هم چېرته امریکایان اشتباه کوي نورې بهانې او پلمې لټوي د دې په خاطر چې طالبان غلط کړي د فلسطین د مذاکراتو بهیر ترېنه جوړ کړي. نو زموږ مشران الحمدلله هغه مشران نه دي. امریکایان د دا ګمان نه کوي چې زموږ مشران به پیسو په ډالرو باندې واخلي او یا به یې وډاکي. مخکې له دې چې جو بایډن لوړه وکړي غلامان د امریکا سفارت ته ځي د امریکا له سفیر سره خبرې کوي. جو بایډن ته مبارکي لیکي او د مبارکۍ ترڅنګ په تړون باندې د بیا غور غوښتنه نه تړون د لغوه کېدو ورسره وایي. تر څو دوی په افغانستان کې خپل ناروا جګړې ته خپل عیش او عشرت ته خپل کرغړنې دیموکراسۍ ته دوام ورکړي. امریکایان هم په دې پوه دي چې دوی په 18 کالو کې په 20 کالو کې په افغانستان کې داسې یو څوک رامنځته نه کړل چې هغه د امریکایانو له ګټو نه دفاع وکړي. داسې یو اردو یې جوړه نه کړه چې هغه د دې جوګه شي چې امریکایان لاړ شي او هغه د دوی اهداف سر ته ورسوي. د اردو عسکر هغه د بیچاره چغې وایي چې زه له لوږې مرم، کله وایي شلغم خورم، کله وایي مولی خورم، کله وایي د خره غوښه راباندې وخوړه، کله وایي چې طالبان راغله، کله وایي چې جنگ خوب برود نامه کنه، کله وایي چی شی کی شی. ګورئ د طالبانو او د جانب مقابل دښمن امریکایانو د کابل ګوډاګۍ اداره د دوی عسکري تجهیزات ځواک او فوج د مقایسې وړ نه ده. طالبان ډرون نه لري، طالبان ټانګونه نه لري، طالبان ضد زرې زغرې نه لري، طالبان رینجرې نه لري، طالبان په میلیاردونو ډالر په جنگ مصارف نه کوي، طالبان د دوی په مقایسه باندې عسکري قوت نه لري، طالبان تجهیزات او اکمالات په دې رقم چې دوی لري د مقایسې وړ نه ده. اصلا هغه زبرځواکه دښمن، هغه مجهزه دښمن، هغه غښتلی کمانډو یې د اوربند چغې وي. نو دې نه معلومیږي چې د وطن اصلي بچیان څوک دي. دې نه معلومیږي چې دا جګړه چې څوک په مخ بیایي څوک دې جګړې ته ډېر ژمن دي او څوک دا جګړه د عقیدې په بنیاد باندې کوي. د طالب کلشینکوف او د دښمن B-52 طیاره، د طالب بوشکه تاسو د بمونو مور، د طالب یوه ګرنیټ، د تاسو لیزري قطعې، د تاسو کمانډو، د تاسو سفریات، د امریکا بحرین پوجونه، سمندري قواوې، اروپایي اتحادیه، ناټو، آیساف، بلا بلا نومونه دغه یو بوشکې ته بروبخه. نو هغه وخت چې طالب په کلشینکوف تا سره جګړه کوله تی په دې جګړې کې مهار کې. اوس خو طالب پرمختللي ډرون تیارې لري، طالب لیزري قطعه لري، طالب دوربیندار ټوپک ته لاسرسی پیدا کړی چې چغې مو اسمان ته وختلې. نو د افغانستان د سرمایې د لوټ کولو او ستاسو دغه بې بنیاد او بې فایدې تمه له امریکایانو نه دا د خجالت ځای ده ستاسو دپاره، د مرګ ځای ده ستاسو دپاره. بندیان مو نه خوشي کول، دې ته په تمه وایي چې جو بایډن راځي. هغه مو تړون مو سرغړونه کوله اخوا او دېخوا چغې مو والې په دې ته په تمه وایي چې جو بایډن راځي. چغې مو والې چې خلیلزاد اهل نه ده بل کس دې وټاکي. چې هر څوک راځي د مذاکراتو میز ته را دې شي، خو له شوي تړون نه اخوا دخوا خبرې نشته. بیا که ته نو 20 وارې د امریکایان دا تړون وګوري، بیا دې وګوري تړون نه یو انچ اخوا دخوا تګ نشته. که چېرته امریکایان له دې تړون نه سرغړونه کړي اول خو یې کوي نه، ځکه امریکایان ډېر خره دي، خو دومره هم خره نه دي
چې له افغانانو سره بیا ډغر ووایي، ځکه 4 ولسمشران یې دلته په افغانستان کې ناکامه شول. 4 ولسمشرانو دلته د افغانستان په جګړې کې سر کېښوده. نور مزید څومره تاسو کوشش کوئ چې دلته امریکایان راولئ، امریکایان دې جګړې ته کش کوي، نور نشئ کولی. کرامو په خپل ځای باندې کښېنئ، هغه خبره وایي شولې ته به خو پردې ته کړو. نو تاسو مو خپله شوله خورئ، پرده مه کوئ. د خدای بندګانو هسې چټي چټي چې خیزونه ولې وهئ، چټي چټي خیزونه مه وهئ ښه. وام اورېده کنې بیا هم خرابوو، په دې خو پوهېږئ. بیا که یو واریم دماغ خراب سو بیا نه خو بیا درلیږو. ګوره غازیان درلیږو چې دروخیزي د هر دیوالو سر داسې درته ودرېږي. څه سوه د ما بیرغ څه سو؟ وایي جار سمه بیرغ نه په دلته راسه که نه، ته ولې خفه یې؟ داسې دلته ما سره داسې دلته ودرېږه چې په دې خلکو اور بالسي که نه. یا تا نه جار سم. موږ خو دغه ارمانو چې په ټوله نړۍ دي پوره کېدونکی ده. موږ خو دغه ارمانه مو چې په ارګ دي ورپوو، پوه شولې؟ او رپوو دي انشاءالله. د تا د رپولو دپاره مو زرګونه ککرۍ قرباني ورکړې ده. ستا د رپولو دپاره مو نښتر نښتر ځوانۍ تر خاورو لاندې شوي دي. ستا د رپولو دپاره مو د په ټنونو ټنونو باروتو په موټر غازیان کېناستلي دي. دغه ارمان مو پوره کېدونکی دی انشاءالله العزیز. زما سوال د مبین خان نه دغه ده چې د افغانستان جمهور رئیس وویل چې د تاسو د مشرانو 2 دانې پاسپورتونه دي، یو د موږ خپل ده او بل چې دا پنجابي پاسپورت ده. په دې کې تاسو څه وایئ؟ خو د مونږ اول موضوع په دغه باندې نه ده چې د مونږ مشران خدای دې وکړي 50 پاسپورټه ولري، استعداد به یې لري. اول هغه د شړونګا ویلي دي، دا خبره هغه کړې، دا خبره کړې چا ده؟ د افغانستان جمهور رئیس دغه خبره. د افغانستان جمهور رئیس څو تابعیت لري؟ د افغانستان جمهور یو دانه خو لري، یو دانه دغه یو دانه تابعیت لري. مریم غني څو تابعیت لري او طارق غني څو تابعیت لري؟ ګور هغه خو بد دي، تاسو خو ښه یې، تاسو ولې دوه نه دا بد بیا په ښو سوال ولې وکړي. ګوره یو سړی چې په خپله تر دې چې پورې غرق دی هغه په بل باندې هغه نسي کولی انتقاد. ګوره محب دې 2 تابعیته، صحیح شو، صالح دې 2 تابعیته، د پارلمان رئیس دې 15 تابعیته، د پارلمان نور وکیلان دي، والیان دي، وزیران دي. دغه اوس د مالیې وزیر د امریکا تابعیت لري، دا اوس څه نن یې شړلی ده. یو څوک چې په خپله داسې یو فتنه کې بیا هغه فعلا څه کوي؟ د مونږ د مشرانو به ښځې خو بهرنیو هېوادونو یې خو د خپل ماماد و کاکادو د خپل هېواد به یې مالته پاکستان کې پنجاب کې دي، پنجاب کې مسلمانان خو دي، مسلمانان خو دي، یو یهودنه خو نه ده، دریم لاس خو نه ده. یو سړی چې په خپله ځان اصلاح کولی نه شي بل ته به څه ووایي؟ د مونږ مشران الحمدلله خدای دې وکړي چې 50 تابعیت ولري، خو لیکن امریکا یې په ګونډو کړله. صحیح شو، په تا یې هر څه ومنل، 15,000 بندیان یې خوشې کړه. جو بایډن ته یې ویل له افغانستان نه ځې که دې په زور وباسم. صحیح شو، واحد په ټوله نړۍ کې جو بایډن ته خلکو تبریکیانې ورکولې. واحد طالب جانو چې له خپل ادرس نه امریکایانو ته څه وویلې؟ تړون ته ژمن پاتې کېږي که شروع در باندې وکړم. ګوره اخطا ده، ګوره تړون ته ژمن پاتې کېږي که در ولېږم غازیان دې په دې دیوالو باندې در واوړي. د امریکایانو غبرګون څه شی چې نه وځمه، مه کوئ، بس هم ده، توبه هم ده. نو داسې کار به وکړي که چې د تا جمهور رئیس ته به ووایه چې ته د اول د لور او د زوی تابعیت واخله او رایه وله افغانستان ته.
رولاګۍ د لبنان ته ولېږه، اوس ظاهر شاه لور به درته وکړو. د دې خبره ختمه. دا خو څه سوال و خدای دې غرق نه کړه په دې خبره باندې. زمونږ مشران د خدای د 50 هېوادو تابعیت ولېږه. صحیح شو. بیا نو د تاسو دغه په منځ کې اتفاق شو. شاهین صاحب لطفا تاسو روزانه خیر د لایف کوئ نن ته مختلف راکړو. د بړستنه مونږ روزانه درته دا خبره فرق د مونږ او د هغوی ترمنځ فرق وکړو. هغه امریکانو ته وایي چې له افغانستان نه ووځه د مونږ مشران، که نه ځې په زور دې باسو. ستاسو مشران امریکانو ته عذر کوي، زارۍ کوي، تمې ترې نه کوي، ژاړي، فریاد ورته کوي چې افغانستان نه مه ځئ، مونږ چا ته پرېږدئ. 18 کلنې دیموکراسۍ لاسته راوړنې چا ته پرېږدئ. نو توپیر شته که نه شته؟ بړستن بړستن لاړ. ښه مهرباني وکړه قاري صاحب، قربان صاحب، یو خو لطفا دغه خپل نوم چې کوم په آی ډي باندې نوم د هغه نوم باندې راځئ. دلته اقبال او د ګل محمد او شاورګل او راکب چیو توپچیو دی د 12 په نوم راځئ. نو زم څه پېژنم وروره، خپل نوم لیکئ راځئ. سعید افغان صاحب نوم صحیح ده؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګران جنرال صاحب، مارشال صاحب، مبین جان حفظه الله، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جنرال صاحب تا ته او شاهین صاحب نور ټولو ملګرو سلامونه وړاندې کوم. الله جل جلاله روغ جوړ خوشحاله او د صحت جامع پتان ولرئ. الله قدر که مهرباني وکړي موضوع ته راشي. موضوع خو دوه طبیعت خلکو د خبره ده. نه طبیعت نه ده. بایډن ته د کابل د ګوډاګۍ ادارې مړې تامې دغه امریکایان د افغانستان نه ووتل که نه، بیا د افغانستان حکومت سره جهاد څنګه ده؟ فرض عین ده څنګه ده؟ دا هم خو که چېرې که فرض عین ورسره وي مبین صاحب، ظالم پاچا په مقابل کې جهاد خو نشته مبین صاحب. دا پوښتنه مې کوله. ظالم پاچا په مقابل کې که نشته، د لاسپوڅي په مقابل کې خو شته، د غلام او د مزدور په مقابل کې خو شته، د ملحدانو په مقابل کې خو شته. د دوی د ظلم او د دوی وحشت، د دوی بربریت، دا اصلا د کابل ګوډاګۍ اداره دا یو لاسپوڅي اداره ده. دا داسې نه ده چې دا پاچایان د دوی پاچایانو. خو ته یې ګوره چې له غرب نه راغلي د اسلامي نظام په وړاندې چې څوک خنډ وي، هغه سره جهاد د دوی مفسدین، د دوی فساد په مځکه کې فساد. خو هغې د اسلامي نظام دعوې کوي چې موږ اسلامي نظام راولو. څوک یې دعوې کوي؟ د اشرف غني حکومت. هر سړی د موږ د سټوډیو بار خلاړه د اشرف غني مه یادوئ، خدای دې د خلاصي. ګوره هغوی خو د اسلامي نظام دعوې کوي. یو دعوه د یو اسلامي نظام عملي کول دي که نه. اوس محب په اسلامي نظام باندې څه پوهېږي؟ امرالله صالح څه پوهېږي؟ هغه بل شرنګا د ښار په ونه خېږي، کم از کم دوی قنوت یې نه ده، دروازه هم بنده کوئ. څه شو؟ سړی راوله. مبین صاحب که وګورو دا نور اسلامي هېوادو ته وګورو مبین صاحب، نو دغه د افغانستان هېواد ته ډېر اسلام هغه د اشغال په نتیجه کې نه دي راغلي وروره. ټول اسلامي کوم یو اسلامي نظام ماته وکړه چې هغه امریکایانو دلته راوستی. هغه اسلامي نظام نوم راته واخله، چېرته ده؟ دلته د اسلامي اوس خو امریکایان د افغانستان نه وځي که نه مبین صاحب؟ وځي نه، وځي امریکایان، وځي نه امریکاسو، وځي نه باسو یې. دا د زرګونو قربانیو په نتیجه کې امریکایان له افغانستان نه وځي. که چېرته د حکومت خبره وي، دلته دا نظام امریکایانو ړنګ کړی ده، نظام یې ړنګ کړی ده، حکومت یې دلته ړنګ کړی ده. هغه حکومت لګیا د خپل د لاسته راوړنو دپاره، خپل د بقا دپاره جګړه کوي. امریکایان یې مات که بېرته به په قدرت رسېږي.
دلته اصلا مخکې له دې چې امریکایان راشي دلته خو طالبانو د کابل ګوډاګۍ اداره خو د امریکایانو لاسپوڅي ده، د هغوی غلامان دي، د هغوی مزدوران دي، د هغوی په ډالرو د هغوی په معاشاتو باندې ژوند کوي، حتی د خره غوښه هم دوی ورته برابروي. نو دلته کومه د نظام خو دلته نشته، حکومت خو نه ده دلته، خو مونږ حکومت نه وایو، دا خو د کابل اداره، لاسپوڅي اداره، جنګ جګړه تجهیز هر څه د خارجیانو لخوا نه، فرمایشونه د خارجیانو لخوا نه. نو دلته نظام اصلا شته نه، حکومت شته نه. وخت چې که دلته حکومت وای بیا به تا د طالب په جګړې باندې تاخت و تاج کړی و. بلکل مونږ به درسره منلی و چې طالب دا جګړه ناروا جګړه ده. امریکایان لا شتون لري، 3 میاشتې پاتې دي. 3 میاشتې وروسته چې کله ټول امریکایان له افغانستان نه ووته، د قرارداد مطابق یو امریکایي په افغانستان کې نه و، بیا به پس له هغې یوه فتوا پې باندې راوخړوو. څنګه دفاع کوه؟ اوس خو لاسته امریکایان. مبین صاحب که اوس تاسو ورته غلامان وي مبین صاحب، اوس صحیح ده نو چې اوس امریکایان غلامي کوي. که امریکایان چیرې ووتل نه، امریکایان به وځي وروره ته ولې سر نه خلاصوي؟ زه تا ته وایم چې د کابل ګوډاګۍ اداره 3 میاشتې وروسته چې ټول امریکایان له افغانستان نه ووتل، بیا به له هغه نه پس ملایان راټول کړو، که وخت و یوه فتوا ده وبه یې خړوو. دا څه خبره ده؟ اوس خو لا شته، مخکې سوچ به بیا وروسته له هغه کوو، وروسته له هغه به بیا یوه فتواګۍ داسې وخړوو چې جنګ کېږي که نه.